لا ډوډۍ څخه مخکې بسم الله ویل. یو سړی ډوډۍ خوړله، بسم الله ویل هیر کړي وو او پرته له دې چې بسم الله ووایي په خوراک لګیا و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کتل، په وروستۍ مړۍ کې ور په زړه شو چې بسم الله یې نه ده ویلې، نو وی بسم الله اوله و آخره. بسم الله ویلو سره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مسکا شو. چا ترې د مسکا لامل وپوښته، هغه مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل دغه سړي بسم الله نه وویل، شیطان له ده سره ډوډۍ خوړله او کله چې په زړه شوه او وی ویله نو شیطان ټوله خوړلې ډوډۍ را وګرځوله او راکایي. نو خوږو ملګرو، لا ډوډۍ خوړلو په اول سر کې بسم الله مه هېروئ. که مو هېره کړه نو شیطان له تاسو سره ډوډۍ خوري، او که بیا هم در نه هېره شوه په منځ کې در په زړه شوه نو بسم الله اوله و آخره ووایئ، او چې کله مو ډوډۍ مکمله کړه د الله رب العزت شکر ادا کړئ.